سوزي برا توخه چې زمالدار شمه نوکریم راته زر ملو شي. کم قوم چې نوکرې سوچونه کوي کنه دی همیشه نوکرانی خبیا. کم قوم چې نوکرې سوچونه کوي دی همیشه نوکرانی دي، چرته مشران نشي جوړې دي. دا په ماډه رب بدلېږي دا خبره. څوک ماته وي نوکرې د پاره ماته دعا وکړه، صحیح ده. نو نوکرې ما سره سهل نشته، ځان له سقم دا غيو کها. او بل دا چې ته مالدار شې مخکې مې ته وی سورۃ مزمل تلاوت کو او مهنت کو. خدای خپل کاروبار مسلمانانو چې کوم بیسیک د معیشت ذریعہ دی هغه دوه دي، یو تجارت ته یو زراعت ته. نوکری خو سره د دین اسلام په تصور کې سره دا تصور نشته د دین اسلام د نوکری. کوم ځکه چې قرآن او حدیث نوکری ذکر کړي سم مجبوریت تحت ذکر کړي، سم مجبوریت تحت ذکر. حضرت یعقوب علیه السلام د خپل ماماګانو مزدوري وکړه، غړي بيزي ول سره ولې وي د سم مجبوریت د وجه. حضرت موسی علیه السلام د حضرت شعیب نوکری کړي علیه السلام د سم مجبوریت د وجه هجرت کړو، بل ځای نه تلو. د مجبورې په حالت قرآن او حدیث نوکری ذکر کړی دا. د دین ما سیوا ماته چرته نه ملو شي، چرته قرآن او حدیث کې نوکری تذکری. قرآن او حدیث کې یا د زراعت ذکر دی او یا د تجارت ذکر دی. په دغه کې مسلمان کامیابی د مهنت په کې ښه